د یو ستر پله په وسیله د کابل شمال له جنوب سره وصلېدل. د پل چې د ډیزاین خپله د افغانانو لخوا نه کېږي. موږ په ښاروالۍ کې د ډیزاین بخش لرو. پخوا څنګه و؟ پخوا وخت جمهوریت وخت کې مشکلاتونه وو، هغه مشکلاتونه خدای حل کړي دي. اوس سپیانو د زده کړې دي په خدای چې هغه ورځ 2-3 کوچیان و هغه مړه شو. څومره تغییرات به راولي د کابل د بیروبار او ګڼې ګوڼې په ویش کې؟ دا ټوله دښته و د مرداره کثافات د چټلي ته اچوله. ټولو ماشینري کار شروع کړی ده چې ساحه د ډریل لپاره آماده کړي. په سړک نه 10 روپۍ کرایه ورکو، د کور د خولې پورې راځو. دغه سهولتونه موږ ته راغلي دي. د بخونکي او مهربان آزاد په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیک هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. دې ځانګړې خپرونې ته موضوع امین الحق امیني هرکلی کوم. دا د قلعه زمان خان سیمه ده چیرې چې د کابل ښاروالۍ له لوري د کابل په سیند باندې یو لوی او معیاري پل جوړیږي. دا پل د قلعه زمان خان 80 متره له سرک نو سره وصلوي، د هودخیلو سرک نو سره. البته دلته موږ راغلو تر څو پورې په دې باندې وپوهېږو چې دغه پروژه څه وخت پیل شوې ده او کله به له خیره سره د بشپړېدو او د ګټې اخیستنې چارې پای ته ورسېږي او ګټې اخیستنې ته به چمتو شي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ تقریبا یوه اونۍ وړاندې د دې پروژې کار پیل شوی ده او د کابل ښاروالۍ ماشینونه دلته راوستي تر څو پورې د پیلونو لپاره او د کار د پیل لپاره ځای آماده کړي چې کار یې ډېر په جدي ډول باندې روان دی. د هغوی کمپونه هم را انتقال شوي دي دلته. نور د کیندنه هم روانه ده تر څو پورې هغه لومړني کارونه چې د پل د پیلولو لپاره ضرور دي او اړین دي هغه ترسره شي. که چېرې تاسو وګورئ دغه 80 متره په تیر کې دلته موجوده نه وه چې په اوس وختو کې دغه 80 متره دلته جوړه شوې ده او ټول معیارونه په نظر کې پکې نیول شوي دي. د پلي لارو لپاره ځای هم شته دی او همدا شان جویچې چې دي ویالې هم په دې کې موجودې دي. په تیر کې دغه سیمه یوه دشته وه چې دلته څوک تېرېدلی نه شو له وحشي سپیانو څخه او د وحشي ځناورو څخه او خلکو نشو کولی چې دلته په راحتۍ باندې ژوند وکړي او تګ راتګ وکړي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ شاوخوا ټوله دشته ده چې اوس دلته دغه سړک تیر شوی دی او له دې وروسته به دا سیمې آبادیږي او د خلکو لپاره یو ښه فرصت دی تر څو پورې دلته کاروبارونه هم شروع کړي او د دغه سیمې لپاره د دې سیمې د اوسېدونکو لپاره ډېر سهولتونه دلته رامنځته شوي دي. موږ هم کوښښ کوو چې د دې پروژې په اړه باندې د کار د پیل په اړه باندې د معیارونو په اړه باندې او په څه وخت کې به دا پای ته رسېږي او څومره به سهولتونه دلته رامنځته کړي. د دې موضوعاتو په اړه باندې کوښښ کوو چې د دې پروژې د انجینر صاحب او همدا شان د دې سیمې له اوسېدونکو سره وغږېږو. د خپرونې تر پایه له موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د دې پروژې مسؤل انجینر صاحب له ما سره په څنګ کې ولاړ دی. د دوی سره به د دې پروژې په مختلفو اړخونو باندې غږېږو چې دا پروژه څه وخت پیل شوې ده، کوم تخنیکي موضوعات په دې کې په نظر کې نیول شوي او څومره سهولتونه به د دې خلکو
په ژوند کې رامنځته کړي چې په شاوخوا سیمو کې اوسېږي. السلام علیکم انجینر صاحب. وعلیکم السلام، ستړی مشې، خیر راغلی. خیر اوسې، ډېره مننه. څه حال مو ده؟ ښه یاستئ؟ روژه مو په خیر تېرېږي؟ خیر ویسې، الله دې وکړي چې تاسې هم ښه اوسېږئ، ژوندی اوسئ. ډېره ښه ده، روژه هم په خیر تېرېږي او کارونه هم ښه روان دي. ډېره مننه. خدای تاسې ته مجرونه درکړي په روژه کې، او دغسې کارونه او چې اوس د هېواد په نورو برخو کې هم روان دي، او خصوصا په کابل کې. او په تېره بیا دغه پروژه چې تاسې نوی کار شروع کړی د روژې میاشت ده، دا یوه ستره لاسته راوړنه ده. تاسې ته مبارکي وایم. ژوندی اوسئ، تاسو ته مبارکي. دا د وطن کار ده، عمل منفع کارونه دي، د موږ تاسو ټولو لپاره دي. موږ تاسو ټولو ته د مبارکي او داسې کارونه دې لا ډېر شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. انجینر صاحب، که د دې پروژې په اړه راته ووایاست څه وخت مو له خیره سره پیل کړی دی، او کوم هغه موضوعات دي چې په نظر کې نیول شوي دي دې د دې پروژې داسې ووایي چې تقریبا 11 ورځې کېږي چې موږ موبلایزیشن کړی د خپل کمپ هم دلته را انتقال کړو، د کار آغاز هم کړی ده، تر څو دغه ساحه دلته سکاوټور او ماشینري کار شروع کړی ده چې ساحه د ډریل لپاره آماده کړي. او نو 11 ورځې کېږي چې موږ آغاز کړی دی، او تاسې وینئ چې یو څه اندازه تغییرات راغلي دي په ساحه کې. یو څه کار هم کړی دی، انشاءالله چې نور به ورته ادامه ورکوو، او څومره چې موږ کوشش وي چې زر را خلاص کړو. دا پل تقریبا په کومه ساحه کې موقعیت لري او کومه سیمه له کومې سیمې سره وصلوي؟ دا 14مه ناحیه راځي، د دې سیند دې غاړې 14مه ناحیه ده، او اخوا 9مه ناحیه ده، او دا ځای د قلعه زمان خان په نامه باندې یادېږي. د قلعه زمان خان 18 متره سرک د سرکینو سره وصلوي، د وتخیلو له سرکینو سره. خپله د طول باره کې که درته ووایم، د دې پل طول د دې پل چې دا 42 متره ده، عرض د دې پل 22.40 متره ده، او په دې کې 80 میخي پیلونه دي یا ستنې دي، او چې کار هغه آغاز ده انشاءالله. هغه د ماشین تاسو ته په بیک ګراوند کې به ښکاري چې هغه راغلی ده. انشاءالله په همدغه ورځو کې ډریل د موږ شروع کېږي. سبا بله ورځ هغه کندنکاري به د ستنو موږ شروع کړو له خیره. انجینر صاحب، په تېر کې دغه ډول پل موږ درلوده په دې ساحه کې، په دې شاوخوا سیمه کې؟ دلته نه و، په دې ساحه کې موږ پل نه درلودو. هغلته شاته یو پیاده روي پل شته ده چې خلکو کولی شو پیاده پې واوړي. نور دلته خلک به تلل بنایي کې، که چا به په سرکینو کې هم کار و، دوی مجبور یې ور بنایي ته تللي وی او له غېږه یې دور خوړلی وی او راغلي وی دلته. چې موږ تاسو ته ما بهتره معلومه ده، بنایي کې ډېر زیات رشي، ډېر زیات بیروبار ده. نو د هغې بیروبار د کمښت لپاره، د هغه د ویش لپاره ښاروالي دا هڅه وکړله چې دغلته یو بل مسیر جوړ شي چې سرک یې تاسو ته معلومیږي جوړ شوی ده، او پل یې پاتې ده، او انشاءالله کار پرې شروع شي، تکمیل به شي. څومره تغییرات به راشي د دې پل په جوړېدو سره؟ ځکه تاسې چې کومه خبره وکړه د دې پله په باره کې 40 متره عرض او 42 متره عرض او 22 متره 22.40 عرض دی، او 42 متره اوږدوالی دی، او همداسې د 80 پایلونه لري دا پل. یو غټ پل دی. څومره تغییرات به راولي د کابل د بیروبار او ګڼې ګوڼې په ویش کې؟ ډېر اثر لري دا پلونه او دا لارې چې دي، ډېر اثر لري. موږ تاسو ته معلومه ده چې نفوس د کابل ډېر زیات ده، خلک ډېر زیات دي، او خاص کر په بنایو چارې عبدالحق او په دغه ځایو باندې موږ تاسو ته معلومات ده که چېرې موږ ځو په یو ساعت کې هم ترې نشو وتی چې کله لاره بنده شي، نو دا ډېر اثر راولي. هم هغه ترافیک چې د فکر وکړو په دوو تقسیم کېږي، کال ته په 10 دقیقو کې تلې، نو اوس به په 10 دقیقو کې ځي، ځکه چې نیمه خلک به له دې ځي او نیمه به له غې ځي. ډېر زیات به اثره ده. تر خوا دا ځمکې چې شاوخوا پراتې دي دا به ارزښته کېږي، د کورونو لپاره ډېر سهولت ده. که یو مریض وي، که یو غي، نو دوی مجبور نه دي چې حتما د په هغه لار راشي. دا خلک کولی شي چې له همدې لارې هغه خپل مقصد ته ورسېږي. دلته په تېر کې پل نه و، او چې ګورو دلته 18 متره سرک رغېدلی دی. د پل په نه شتون سره دې خلکو استفاده کولی شوه د دې سرک نه؟ نه، سرک لا تر اوسه هم تسلیم نه ده. سرک هم د پله لپاره پاتې ده. سرک چارې داسې ووایي چې همدغه اوس تکمیل شوې، او د دې له تکمیلېدو سره د پل شروع شو. نو دې نه دلته لار نه وه، دلته یو هغه د کرنې ځمکه وه، کرنیزه ځمکه وه، نو هغه د ښاروالۍ په هڅو باندې دغه د اوس لار هم جوړه شو. انشاءالله چې پل به هم جوړ شي. ډېره ښه. دا نو بیا د دې خلکو لپاره چې په دې سیمه کې اوسېږي او ځمکې لري، دا یو ښه زیری ده، ځکه دا ځمکې خپل ارزښت هم زیاتوي له دغه ډول سرکونو، ځکه دا 18 متره سرک ډېر غټ عرض دی، او فکر کوم چې دغه سیمې دپاره د تګ راتګ ډېره لنډه لاره هم دلته جوړېږي. انجینر صاحب، دا راته ووایه چې د دغه پله ډیزاین او د لومړني موادو په اړه که راته ووایاست، تاسې کوم تخنیکي موارد پکې په نظر کې نیولي دي، او هغه لومړني مواد چې دلته استفاده کېږي د هېواد داخلي تولیدات دي؟ او
منګه د پول چې د ډیزاین خپل د افغانانو لخوا نه کیږي منګه په شاروالۍ کې د ډیزاین بخش لرو انجینران دي همکاران دي غوی پکې کار کوي یو کار کړی دا ډیزاین د غوی لخوا شوی د مواد خو چې دي دغه RCC ده ریخ د ګاډرونو ده چې هغه غټه تخنیکی اړخ هم ده چې هغه په موږ دلته فابریکوي شکل باندې دلته تولیدیږي قرارداد لرو هغه به راوړي به انشاءالله دلته انسټالیږي وصلیږي او نور کار چې د ټول په ساحه کې کیږي که کانکریټ د موادو باره کې تا ویلې چې ریګ جغل او شګه دا شی خو د موږ هېواد ډېر زیات لري د هغې لخوا نه موږ غني لرو یو د سیمنټو بخش کې یو کم لږ شاته یو سیخ تولید شکر الحمدلله موږ خپل ده خپله د افغانستان تولید ده او له همدې نه استفاده کوو یو سیمنټ بهرني دي هغه راځي او نور مواد ټول شکر د داخلي دي ډیزاین هم دلته ده کاریګر هم دلته دي او انجینر هم دې ځای ده دا د افتخار ځای ده خدای دې وکړي چې دغه ډول کارونه نور هم ډېر شي خپل داخلي تولیداتو لرو او خپل همدغه هیوادواله چې دلته اوسیږي په هیواد داخل کې په کار باندې دلته مصروف شي او همدغه انجینر صاحبان وتوانېږي چې دغسې پروژو د پرمختګ لپاره کار وکړي او دغسې نقشې پیاده کړي تر څو پورې ځان باسیاینې په لور باندې لاړ شو انجینر صاحب د دې پروژې په پیل سره به څومره هیوادوال په کار باندې بوخت شي سره د انجینر صاحبانو چې هغه تخنیکي موارد په مخ باندې وړي د موږ ریاست حفظ و مراقبت ریاست چې د شاروالۍ چې فی الحال موږ د دې پول کار کوو موږ 1400 سټاف لرو دغه 1400 سټاف په ټول کابل کې تقسیم ده او په مختلفو پروژو باندې کار کوي غټو پروژو د برکي پروژه شاید تاسو ورته تللی یاستئ د قومندانۍ ده او دا پول حسن ده ډېر پلونه دي یعنی که ټولې پروژې راجمع کړو ډېرې پروژې لاس لاندې دي او کار کوي نو فی الحال په دې پروژه کې داسې وایي چې همدغه اوس په دغه ابتدایي کارونو کې موږ سره یو 30-40 کسان دا اوس په کار دي او هر څومره چې د دې فعالیت زیاتېږي کارونه پکې زیاتېږي همغومره موږ ته ضرورت کېږي نو نظر هغه وخت او هغه ته نور هم لا ضرورت کېږي او خلک به انشاءالله لا زیات په کار شي نو هغه لنډه توګه باندې 1400 کسه خالي یوازې د موږ د ریاست دي چې دلته کار کوي په د مختلفو د کابل پروژو کې او تر خوا شخصي قراردادیان هم موږ لرو چې هغوی هم کار کوي نو شکر ده اوس هغه د کار کچې یو څه زیاته شوې ده او خلک کار لري ډېر ښه انجینر صاحب که د دې پروژې په اړه راته څه وخت به له خیره سره دغه بشپړه شي مهالویش څومره ټاکل شوی د دې پروژې لپاره چې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي انشاءالله یو کلنه پروژه ده یو کال کې تکمیلیږي او نور کارونه زر کیږي پایلونه به راجیږ شي انشاءالله په همدې ورځو کې پیل کپ او دغه نور څه تخنیکي هغه چې دي ټول کیږي او ریخ دی هغه ده ګاډرونه ده چې هغه به انشاءالله ریخیږي او راوړل کیږي دلته به موږ انسټالو انشاءالله په یو کال کې تکمیلیږي ډېره مننه انجینر صاحب ور به شو د کار ساحه به هم وګورو که دا راته وایي چې انجینر صاحب په دغه ډول پروژو کې تخنیکي موارد او معیارونه څومره په نظر کې نیول کېږي او څومره څارل کېږي د ښاروالۍ له لوري ډېر مو په قوي ډول باندې او په هغه بین المللي سټینډرډو باندې دا شیونه جوړیږي ځکه چې پول یو داسې ساختمان د هغه هیوي سټرکچر چې ورته وایي یا هغه درانه ساختمانونه دي چې باید د دې په جوړولو کې له ډېر دقت نه کار واخیستلی شي د دې لپاره چې په دې باندې مختلف قسم قوې اثر کوي او ډېر لوډ په دې باندې راځي نو هغه کم مواد چې موږ جوړو کانکریټ سیخ ریګ جغل هر هغه مواد چې په دې پله کې استفاده کیږي راوړل کیږي موږ خپله شخصي لابراتوار لرو د ښاروالۍ همکاران لرو هر مواد بېلابېل وړلی کیږي اول ته چیک کیږي او وروسته له پاس کېدو نه تایید کېدو نه
هغه مواد موږ راوړو په ساحه کې استفاده کوو نو هغه بین المللي کوم سټنډرډونه چې دي له مغو نه موږ هماغه پوره ډول له هغې نه استفاده کیږي او هماغه په نظر کې نیولی کیږي. انجینر صاحب دغه ټول موارد چې تاسو یادونه وکړله دا ټول معیارونه خپله د افغان انجینرانو لخوا دلته ډیزاین کیږي او دلته د تطبیق چارې په مخ باندې وړل کیږي؟ شکر الحمدلله ټول ما درته ویلې چې د ډیزاین له بخشه واخله سایست نو هغه د هر بخش بیل بیل بخشونه موږ لرو چې د کیو سی بخش ده منیجران موږ لرو سایډ انجینران لرو لابراتوار لرو یعنی هغه کوم موارد چې ضرورت ده ماشینکاران ټول داخلي دي خپل وطني دي یعنی هغه که درته وطني خلک وي وطني تولید ده نو شکر د ټول هم دوی دي او خپل هم دلته استفاده کیږي او کار ته اخیستلی کیږي. انجینر صاحب د دې پله هغه طول او عرض ته او معیارو ته په کتو سره دا پل به د باروړونکو موټر لپاره هم استفاده کیږي که نه یوازې د کوچنیو موټر لپاره استفاده کیږي چې د ترانسپورت برخه کار کوي؟ دا ډېر قوي ساختمان ده ما تاسو ته ویلې چې په دې کې 20 پیلونه دي 20 پیلې دې سایډ ته راځي 20 غې ته راځي او 10 پیلې په وسط کې دي 2 وایي لري نو دا چې دا ډېر قوي ډیزاین شوی ده او یعنی ټول باروړونکي درانه موټر دې نه کولی شي چې استفاده وکړي. حتی ما درته ویلې چې په دې کې میخي پیلونه دي چې تر 20 مترو 22 مترو پورې هغه کندل کیږي او له کانکریټ او آر سی سی راډکیږي نو ډېر قوي کار پکې شوی ده او هر رقم موټر کولی شي چې له دې نه استفاده وکړي. یعنی زموږ هیوادوال چې دغه پله نه او دغه سړک نه استفاده کوي یعنی ښه دې مطمئنه اوسي چې ټول معیارونه نړیوال په نظر کې پکې نیول شوي دي او هر څوک کولی شي چې دې پله نه استفاده وکړي. او بله ښه خبره دا ده چې زموږ هیواد د ترقۍ او د معیاري کېدو په لور باندې روان دی. همداسې ده انشاءالله چې کم کارونه ښاروالۍ کوي شرکتونه کوي څو په افغانستان کې چې فلحال کم کارونه روان دي ډېر معیاري او هماغه نړیوال سټنډرډو باندې روان دي او انشاءالله چې له دې بلا بهتریږي او خوالي خواته روان دي انشاءالله. د وروستۍ پوښتنې په حیث کې راته ووایاست د کابل ښار په کوم لور روان دی راتلونکو څو کلو کې؟ کابل ښار چې موږ داسې وګورو مخکې ما تاسو ته د پروژو یادواري وکړله چې ډېرې غټې پروژې دي حتی د موږ تاسې په خوبونو کې نه راتلل چې داسې کارونه دي وشي که هغه موږ د برکي پروژه وګورو که هغه د قومندانۍ وګورو که هغه موږ پولیسانان وګورو دا پل وګورو تر خوا نورې پروژې دي چې انشاءالله سږ کال به آغاز شي نو نظر دې کارو ته او د هغه ته چې ګورو انشاءالله د موږ د هوساینې خواته روان یو او لا به پیاوړي شو. ډېره مننه انجینر صاحب الله مو آباد لره خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه. روژې مبارکه میاشت ده او واقعیت یو څه ستړیا هم وي کار هم تاسې کوئ ډېره زیاته مننه بیا هم تاسو نه هم ډېره مننه چې راغلي خیر وس خوشحاله اوسئ الله مو آباد لره. درنو لیدونکو د دې پروژې محترم انجینر صاحب چې د دې پروژې په ټولو اړخونو باندې ورسره وغږېدلو او بشپړ معلومات یې موږ ته راکړل. دا یوه ډېره لویه پروژه ده د پلونو جوړولو که تاسې د دې هغه جزئیاتو ته وګورئ او هغه تخنیکي موارد چې دلته په نظر کې پکې نیول کېږي د طول او عرض خبره ده او همداشان د پایلونو خبره ده. نو د کابل په ښار کې د سترو پروژو څخه یوه دا هم ده چې کار یې اوس شروع شوی او لومړی ځل ده چې کار یې پیل شوی دی او موږ هم راغللو چې دغه پروژه تاسې ته انځوریزه وړاندې کړو چې د دې پروژې اهمیت څه شی دی او څومره کارونه په مخ باندې روان دي. درنو لیدونکو تاسو تصاویر ګورئ بیا هم له تاسو سره یو. بیا هم ستړي مشئ د دې سیمې یو مخور سپین ږیری راسره ولاړ دی له دوی سره به د دې پروژې په اهمیت باندې غږېږو چې د دغې سیمې لپاره دغه پل څومره ارزښتمن دی
او څومره کولی شي د دوی په مشکلاتو کې کموالی راولي او دوی په وخت باندې وکولی شي چې خپلو ستونزو سره رسیدګي وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام مش انجینر څخه په خیر څنګه ښه په خیر سره ده کله خیره ده خدای مې عزت کو کامیاب وي ژوند په خیر تیریږي شکر ده ولا په خیر تیریږي ښه ژوند تیریږي او تیریږي نه ژوند نو کاکا د همدې ځای یاستئ و دغه ځای وروره څومره وخت کېږي دلته اوسېږئ؟ موږ خو دلته دا یو لس پنځه شل کاله راغلي دغه ځای کې اوسین دا کورونه دا ولکه ټولې دشتې وې و دغه پول چې مثال دلته د جوړیږي دا د عوام دپاره بیخي سهولت شو د موږ دپاره د عوام دپاره د قوم دپاره د ولس دپاره د دولت دپاره دا بهترینه پول شو او بهترینه دا سړک جوړ شو لنډ شو یو څه لنډ شو ډېر مشکلاتونه د خلکو په دې سړکو سره په دې سړک باندې حل شو په دغه سړک باندې حل شو ډېر د مشکلاتونو د خلکو ډېر صحیح شو پخوا دلته دغه ډول سړکونه وو پخوا دلته دا مډل سړکونه دلته نه وو دا دشته وه مخکې موږ ته چې د مخکې موږ مسابل ته موږ دا ټوله دشته وین دا ټوله دشته وین د مرداره کثافات د چټلي ته اچوله دلته لویه ښکارګاه وه چې اوس دغه بېلانمنزل پکې جوړې شوي دي دې خلکو د خپلو ستونزو د حل لپاره چې دلته اوسېدل پخوا یې وړاندیز نه و کړی مخکې د دې چې امارت راشي وړاندیز یې نه و کړی چې دلته موږ دپاره یو سړک جوړ شي سهولت رامنځته شي رفت و آمد موږ په اسانه باندې وکړو هغه وخت کې خو داسې سهولت موږ هم په خبر نه خبرې کېده چې پیشنهادونه چا کړي که نه یا شوي یا نه شي و چې د امارات دولت راغلی دا سړکونه په عام ځای کې په غرو کې په رغو ته داسې زیاتره کلو ته سړکونه جوړ شي چې قیاس سار یې نه و بس ښه وختونه اوس راغله مثال ښه ځای ته سړکونه جوړ شي مثال په کونړ کې په جلال آباد کې په لغمان کې په هر ځای کې موږ چې د تلویزیونونو کې وینو او ډېر ښه سړکونه ډېر منظري سړکونه جوړ کړي دي او دا د عام دپاره د ولس دپاره د حکومت دپاره ټول خلکو ملت دپاره ډېره ښه سهولت ده دا زموږ د راتلونکي نسل لپاره یوه ښه ګټه ده موږ مثلا دغه ډول پروژې عملي کوي دلته ښاروالي او موږ همکاري کوو زموږ د راتلونکي نسل لپاره یوه توښه ده یوه ګټه ده بیخي همه توښه ده داسې توښه ده چې بیخي په 100% کې یو ښه توښه ده او دا ډېر یو ښه کار شو چې دا سړکونه جوړ شو سړکونه خو دا د جوړ شوي دي رښتیا ښه سړکونه جوړ شو د خلکو ته دونه سوله شاول دغه دشته وه دغه ټوله دشته وه په دې ځای کې څوک ګرځېدی هم نه شو نه د سپیانو نه د نورو خلکو نه څنګه شو د ماشاءالله د دشته مه د جوړې شولې دا پول به هم جوړ شي د ولس ته ګوره د مخلوق ته ګوره څومره تګ راتګ ده دا د الله نه راځي چې دا کار وشو د امارت اسلامي نه موږ ډېر خوشحاله یو چې دا پلونه جوړ کړه دا قواعد خلکو ته صحیح کړه او دا په 100% کې ټول مخلوق د دوه خلکو نه خوشحاله چې دا پلونه ته جوړ شو حاجي صاحب سړک پر راتلو سره تقریبا 8 متره سړک دی خوا جوړ شوی دی او دغه د اوسې پول روان دی دا ځمکې ورسره ارزښت پیدا کوي که نه ځکه څنګه ارزښت نه پیدا کوي ته یو خنده کې روان اوسه خنده کې دې خوا غیښه غورځېږه که لارې ته برابر چې څونه ښه کار ده خو دا ښه کار ده که نه چې ته هواره باندې لاړ شي یو ولس هم سهولت پیدا شي خلکو ته هم سهولت پیدا شي نو جډا کې خو مشکل خو چې خنده کې پته خو څوک نه کوم تعمیراتي شکل جوړېږي او نه کوم کوټه جوړېږي نه کوم بل کار دا خو د اوس سړک د لوی ملت ته ټول ته ښه شو ولس ته ښه شو کام ته ښه شو ولسو ته ښه شو د هر چا ته دا کار ښه شو ډېره مننه حاجي صاحب که کوم نظر لري کوم پیغام لري زموږ لیدونکو ته پیغام خو دغه لور تاسو نه ډېر تشکر خیر ویسئ خدای مې عزت وکړو د امارات نه ډېر خوشحاله دي حکومت نه چې دغه سهولت یې د خلکو ته راوسه دې نه موږ ډېر خوشحاله یو ډېره مننه او یو مشکل بل دا چې دلته موږ دغه سپیانو په عذاب کړي ډېر سپیانو د زګ ډېر په خدای چې هغه ورځ دوه درې کوچیان هغه مړه شو او د دغه موږ ډېر په عذاب په لاره تللی نه شو تېنه به شپې د ورځې ولا ډارېږو خدای مې چې کوم زویم کوم چېرته را روان بیا موږ ته زنګ یا وروځو چې دوه درې نفر ورشو دا راتېر کړو یا موږ هم داسې کوم ځای ته ځو تللی تېنه چې سپیانو نه ډېر په عذاب دي دلته ډېر دي په دې دشتو ډېر دي دا دشتې ټول چې ډکې داسې لاړ چې ټولې تېنه ډکې دي د شپې سړی نه شي وتلی ولا خو ډارېږي خطر نه راځېږي د شپې څه رقم ته وځي یو سړی یو ځای کې راګیر کړي یوازې د ویاجې دا خو ژوبلوي که نه خدای دې وکړي چې دغه مشکل هم حل شي دغه پیغام درته موږ درته تاسو ته وړاندې کړو الله مبارک لره خوشحاله اوسئ دلته یو بل کاکا هم ما سره ولاړ دی دوی سره هم یو دوه خبرې کوم سلام علیکم سلام علیکم ورور السلام علیکم جوړې په خیر صحت ده که ده په خیر قراري ده ژوند دې په خیر تېرېږي شکر د الحمدلله تاسې ښه یاستئ خیرت ده فضل د خدای ده خدای نامراد څنګه د پل سیل ته راغلی ولا چې دغلته خو زمونږ کورونه دي موږ د همدغې منطقې خلک یې دغه سړک چون چې نوی جوړ شوی ده موږ دغه د کلي قوم خلک ډېره خوشحالي احساس کوو چې آبادي راځي د امارت حکومت سره آبادي ډېره راغلې ده سړکونه جوړېږي موږ هم د خوشحالۍ احساس کوو راځو د دې ځای سیل کوو په خاطر د دې چې دا سړک جوړ شوی ده خالي دغه پل پاتې ده چې په 6 میاشتو کې ښاروالۍ وعده کړې ده چې په 6 میاشتو کې انشاءالله چې موږ تاسو ته دا پل هم جوړوو
چون چې څو پل جوړیږي یو فرعي سړک یې ورکړی ده د موټرو رفت آمد کېږي د خلکو مشکلاتونه حل دي مخکې به موږ مثال راتلو د ښار نه په ډېر لرې سړک باندې یا د پلچرخي په سړک یا د ارزان قیمت په سړک چون اوس دا سړک جوړ شوی ده اوس د دغه سړک نه 10 روپۍ کرایه ورکو د کور د خولې پورې راځو دغه نه سهولتونه موږ ته راغلي دي پخوا څنګه پخوا تګ راتګ د دې لارې نه کېده که نه پخوا خو دلته داسې و چې پل نه و سړک نه و دغه سړک نوی جوړ شوی ده مخکې پل و فرعي پل و خلک پیاده پې تګ راتګ کاوه د موټر پل نه و اوس د موټر پل جوړ شوی ده خلک پې باندې ځي راځي موټر پې رفت آمد کوي د خلکو مشکلات ډېر حل شوي پخوا چې غوښتل دي دغې ځای نه به چې تللې ښار ته نو د کومو لارو نه استفاده کوله ځکه دلته خو پل نه و نږدې ځایونو کې ساحو کې پل نه لیدل کېږي نه په دې ځای کې خو داسې و چې سړک نه و موږ به یا د پلچرخي د سړک نه ښار ته تللو یا به د ارزان قیمت د سړک نه ښار ته تللو اوس سړکونه شته دي دلته سړک ده د رکشې دي د سراچې موټر دي ځي راځي که موږ سره یو بار یو شی هم په ډېره ارزانه توګه باندې موږ راوړلی شو انتقالولی شو پخوا څنګه و پخوا موټر نه و موږ ته مشکلات ډېر و موږ به چې د ښار نه بازار نه مثال یو غله دانه راوړله بیا به د کور نه لاسي کراچۍ ماشومانو راوړله سړک ته بیا به د سړک نه موږ خپل اموال انتقالول کور ته به هم راوړل د امنیت له لحاظه دا ساحه څنګه ده ارامه اوسېږي دا خلک ارامه دي ژوند په ارامه تېرېږي د امنیت له لحاظ نه شکر د الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت ده چې موږ ګشت گزار کوو خلک ګورو په دغه ساحه کې خو اوس داسې امنیت ده بالکل چې یعنې هېڅوک په چا باندې کار نه لري امنیت بیخي 100% ده د شپې ګرځېدلی شي د شپې او ورځ اته چې سبا پورې بیخي دوامداره وګرځي کوم څوک چا سره کار نه لري امنیت په 100% ده او پخوا څنګه و پخوا وخت جمهوریت وخت کې مشکلاتونه وو خو هغه مشکلاتونه خدای حل کړي دي اوس کوم مشکل نشته ده ډېره ښه ده خدای هم خوشحاله لره ډېره زیاته مننه د تاسو نه ډېره مننه تلویزیون نه مننه تاسو نه مننه ډېره مننه خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو د دې سیمې د مشرانو خبرې تاسې واورېده د دې احساسات تاسې وکتل چې د دغه پل د جوړېدو لپاره څومره دوی خوشحاله دي او څومره خپل آینده روښانه ښایي چې زموږ آینده په راتلونکي وختونو کې په کابل کې څه ډول ده او د خپل آینده نسل لپاره دا یو ښه زیری ګڼي که تاسې چې ګوره دلته کارونه ډېر منظم روان دي د پایلونو لپاره کار شروع شوی دی او د تخریب کار روان دی دا شان یو څه لاره د موټرو لپاره جوړه شوې ده چې هغوی اوس له دې څخه د دې ځای څخه تګ راتګ دپاره ترېنه استفاده کوي درنو لیدونکو په دې هیله چې زموږ دغه راټول شوي مطالب په دې خپرونه کې چې مو راټول کړي او ځای په ځای کړي مو درته د پام وړ مو ګرځېدلي وي تر بلې هغې چې زه امین الحق امني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل شه